د احمد مسعود ناسته چې د طالبانو سره یې کړي دا غبرګونونه یې ښودلي دي. احمد مسعود ولې له طالبانو سره په ایران کې ناسته کړې ده او طالب چارواکي ولې په غوسه شوي دي تر څو د احمد مسعود داسې څه ویلي دي چې طالب چارواکي دومره په غوسه کړي دي او د احمد مسعود جبهې قماندانانو څه غبرګون ښودلی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي به شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو او د طالب مخالفو مشرانو ترمنځ ایران کې د شوي ناستې یو ګډونوال دا کتنه رغنده بللې او تمه یې ښولې چې دا ډول نورې ناستې به ترسره شي. خو د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت د جبهې ویاند صبغت احمدي بیا وایي خبرو څه پایله نه درلودله. د بادغیس پخوانی والي حسام الدین شمس چې جهادي قماندان محمد اسماعیل خان ته نږدې کس بلل کیږي بي بي سي سره خبرو کې ویلي دوی د طالبانو سره لږ تر لږه 3 ناستې کړي او یو لړ غوښتنې هم په لیکلي بڼه ورسپارلې. ایران هم ویلي هلمند دی چې دا خبره د افغانستان د خلکو په ګټه وي. دا په داسې حال کې چې ایران یو څه موده مخکې طالبان راجمع کړي وو او له احمد مسعود سره یې ناسته ورکړې وه. طالبانو د احمد مسعود غوښتنې بې غوره بللې دي او هغه ته یې غبرګون ښودلی او له تهران څخه ووتلې. احمد مسعود کوم څه نه دی ویلي خو طالبانو ویلي دي چې د احمد مسعود دغه څرګندونې او غوښتنې بې ډوله وي، هیڅ د منلو وړ نه وي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.